سلامونه قدرمنو هیوادوالو، زه د مایکروویش ادارې یو تن زده کوونکی یم. ما له ډېر وخت راهیسې په مایکروویش اداره کې زده کړې کولې او اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم چې ما پخپله په خپل نوم باندې په یو کې یعنې انګلستان هیواد کې خپل برانډ راجستر کړ او د افغانستان محصولاتو وچه میوه و نړیوال بازار ته صادروم او خپل محصولات په نړیوال بازار کې پلورم. ما د خپل هیواد محصول بسته بندي کړل او خپل برانډ مې جوړ کړ او نړیوالو ته مې د افغانستان محصولات وړاندې کړل. د دې ټولې پروسې تر شا زما سره د مایکروویش ادارې او زما د ګران استاد سیف الرحمن ځلاند همکاري وه. دغه ټول جنسونه چې تاسې اوس وینئ دا ما په نړیوال بازار کې په خپل برانډ باندې راجستر کړ او زه اوس په نړیوال بازار کې د امازون له طریقه په نړیوالو باندې پلورم. دا ټوله لړۍ ما له صفره یا ابتدا نه پیل کړ او اوس دې مرحلې ته رسېدلی یم چې خپله کمپنۍ ولرم، خپل برانډ ولرم او په نړیوال بازار کې خپل محصولات وپلورم. زما د دې کامیابۍ تر شا د مایکروویش ادارې مهم رول و. نو که چیرې تاسې هم غواړئ زما په شان باندې کاروبار ولرئ او مالي خپلواکي ولرئ نو همدا اوس د مایکروویش ادارې سره په اړیکه کې شئ. مایکروویش اداره ستاسو د بریا ستره هیله.